دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي، اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي، چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړې دومره خو به مات پکې راځي. سلامونه نیکې هیلې احترامات عبدالله او فریدا یم د سبا رنګ د پاڼې نه د سره مخاطب یم. نن روسرانوس ته ډېر خوږ ژبی شاعر عباس تنها صاحب خواله راغلي غوښتلم چې ملګریو له دې څه ریکارډ کړو. ډېره زیاته مننه عبدالله صاحب، ستاسې مننه. تاسې سره چې کوم ملګري راغلي ټولو مننه. خورودان چې دومره لرې ځای راغلی د باړې د سیمې زموږ خواله راغلی هلته بغلانو ته، خدای مو هر کله راوله بیا راشئ. او دغه څو شعرونه ستاسې د پاڼې کتونکو ته ژوند د بلها تریخې لږ خواږه ځان کې پیدا کا، هر څنګه چې کېږي څه ناسه ځان کې پیدا کا. ژبه دې کټه ده خو دې شروع کړي ووایي چې خوښ مې لږ زړه ځان کې پیدا که. ما خو د جانان نارې خو په جار وکړي، ما خو دومره زړه وکړو نور ته ځان کې پیدا که. لمونځ کوه روژې نیسه تهجدو کې ما غواړه، لږ د عادتونه مړې ښه ځان کې پیدا که. او بس دی د بنګړو دوکان دې ختم که عباسه، شعر ته یې نور ووایه په ښه ځان کې پیدا که. د ژوندون نه مې نن تلي خوند مزه ده، خدای خبر دی چې بیا څه نوې تازه ده. ښکاري کلي ته بیا هغه څوک راغلی چاته نه وایي چې درشم اجازه ده. ښکاري کلي ته بیا هغه څوک راغلی چاته نه وایي چې درشم اجازه ده. خلک وایي اعلان وشو په جومات کې د پلانکي د زوی د مړینې اوازه ده. خلک وایي اعلان وشو په جومات کې د فلانکي د زوی د مړینې اوازه ده. دا خبره نه وه سم د ټوپک ډزو په غوږونو کې مې اوس هم انګازه ده. عباس مړ دی په 4 بجې هلته د لړتۍ په هدیره کې جنازه ده. چې ما ویل زما خوښه ده نه خوښه ده ټول خار شو، هډوکو مې مور واخیسته دا غوښه مې انګار شو. منډه ورغلم چې مور به یې رضا کړم، د مور رضا کېدو نه پس خبره یې د پلار شو. ناڅاپه اواز وشو د ماجرو کډې بار شوې، ناڅاپه مې زړه کلک زموږ کډه درنه بار شوه. ناڅاپه اواز وشو د ماجرو کډې بار شوې، ناڅاپه مې زړه کلک زموږ کډه درنه بار شوه. ما بیا نیت د راتلو وکړو چې بیا به تاله راشم. ما بیا نیت د راتلو وکړو چې بیا به تاله راشم. لمبه شم او بنده چې په ما د تورخم لار شو. وړه وه زه وړوکی وم چې کله رازلمی شم، د بل شوله چې کله د عباس تنخوا په کار شوه. او ځکه نه وکړه آغاز وغږېږه راته په ښکلي اواز وغږېږه، لکه چې څکلی دوي ډک سګرټۍ زنګېدلي انداز وغږېږه. داسې په بیړه بیړه مه غږېږه، دومره په بیړه بیړه مه غږېږه، خوا کې مې کښېنه سم ساز وغږېږه. نن راته ووایه د زړه حالونه، زه چاته نه وایم راز وغږېږه. عباسه ستا د غزل تږې یم، عباسه یاره په ناز وغږېږه. دا چا ویل چې هر رنګه خیالات پکې راځي، اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي. ډاکټر صاحب چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څښلې دي جانانه، اوس خولې ته چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي. چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړي دې مړې دومره خو به مات پکې راځي. غزل زه ښه په فکر او هنر لیکم، خو بیا هم انسان دی کله کم او کله زیات پکې راځي. زموږ د کوڅې دا لښتی ښه ستا په کور راغلی، ښه ما ویل چې دا څنګه میوه جات پکې راځي. الله درله لالي او ګلابي شونډې درکړي، عباس له دې څه ورکړه که زکات پکې راځي. غاړه کې دې واچوله سره جوړه، ژوند کوه مزې کوه جوړه جوړه. زه د تنهایۍ په اور سوځېږم او ستاسو محفل جوړ دی ټوله شپه جوړه. خدای دا وړه جنۍ او زوړ سړی هسې دې خرابه کړه وړه جوړه. خوشحالۍ نه غوسته جوړه، ما په خپلو اوښکو کړه لمده جوړه. ما سره عباسه جوړېدله خو دې یار سره چېرته جوړېده جوړه. ما درله تیاره جوړه کړې ده، مینې ته مې لاره جوړه کړې ده. ستا هغه وړه شیطانه خور څه وه اوس مې ترې باره جوړه کړې ده. بیا دې نیغ راوکتل زخمي دې کړم ځان نه د خونکاره جوړه کړې ده. خدای د تخلیق نه دې قربان شمه، څه دې مزېداره جوړه کړې ده. ما له ویې راوړه بنګړي تا چې دلته باره جوړه کړې ده. ښکاري جوړه باسه راته ځان نه یې سمه دوکانداره جوړه کړې ده. زړه چې مې بایللی دی جانان باندې، ډېر ظلم مې کړی دی خپل ځان باندې. دومره کبر ښه نه وي انسان باندې، خوله خو دې ماتېږي نه قربان باندې. مخ باندې دې شنه خالونه ایښي دي، ستورو مزې وکړې په اسمان باندې. ټول عمر مې تېر کړو په خفګان باندې، اوښکې مې څڅېږي په ګریوان باندې. خاورې راله ماړه و ارمان باندې، ستا زه پرزو کېږم په تاوان باندې. تا که د عباس زړګی خوشحاله کړو، خدای به دې خوشحاله کړي ایمان باندې. راغلم د کاره تصویر ښه نه راځي، دستي د واره تصویر ښه نه راځي، وزې بېکاره تصویر ښه نه راځي، راشه ګلکاره تصویر ښه نه راځي. په ځان مې ښه ډېره خواري وکړه خو څه وکړم یاره تصویر ښه نه راځي. په ځان مې ښه ډېره خواري وکړه خو څه وکړم یاره تصویر ښه نه راځي. د دیواله غاړې ته هم ودرېدم، په لویه لاره تصویر ښه نه راځي. دا ورته یو څه ورته ووایه چې دی ویل ریباره تصویر ښه نه راځي. عباس دومره خرابه شوی یم چې بې خماره تصویر ښه نه راځي. زل بیا هم ډیره مننه، ډیره شکریا چې دومره مصروف وخت کې تو مونږ له وخت خوښ کوې مونږ سره کېناستې او څه خوږ کلامونه هم دې نه ریکارډ کړل. ډیره مهرباني قدرمن شي. ستاسې مننه کور مودان چې دومره لرې ځای راغلی، ستاسې مینه وه
او مینه مو کوه مشه خدای مو بیا راوله هر کله راشه ډېر من